السلام علیکم مرګرو یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې احمد جان معین شیرپوخ حاضر دی. راځئ چې د هغوی نه وابډې په باره کې یو خوندور کلام واورو. احمد جان معین شیرپوخ. دا مزاحیه کلام ما لیکلی دی او دا د دې وابډې باره کې دی. نو ملګرو په دې به زموږ مینوال نه خفه کیږي او د دې مطلب هم دا نه دی چې زموږ نه دې پکې وابډې ملګري یا نور ملګري زموږ نه په دې باندې خفه شي. د دې مقصد هم دا نه دی، دا یو مزاحیه کلام دی. ټولو مینوالو ته ډالۍ کومه لږ د اکسین او اس ډي او نازه په ډډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه لږ د اکسین او اس ډي او نازه په ډډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه نورور ستا په کور کې دوه ایټرې به چلیږي، باتی به مب بلیږي، ګاونډ ته بجلي ورکسل یو نیم سل به بچ کیږي، تنخواه به دې زیاتېږي. نورور ستا په کور کې دوه ایټرې به چلیږي، باتی به مب بلیږي، ګاونډ ته بجلي ورکسل یو نیم سل به زیاتېږي، تنخواه به دې زیاتېږي. ګاونډ ته بجلي ورکسل یو نیم سل به بچ کیږي، تنخواه به دې زیاتېږي. نو وی راشه د وابډې شه دې مزو ته وډډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه. نو خیر دی که د 2 میټر اشناوي په کوټه کې یا ستنه یا کوسه کې، بجلی مفته بلیږي بل یې راشي 2 روپه کې، څه د دوی نه به ګیله کې. نو خیر دی که د 2 میټر اشناوي په کوټه کې یا ستنه یا کوسه کې، بجلی مفته بلیږي بل یې راشي 2 روپه کې، څه د دوی نه به ګیله کې. نه که غږ دې ورته وکړه ستا قیصه د ګډه وډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه. نه ما غوندې غریب ته که اشنا میټر په کور شي، سم مړې د ګور شي، بلکې د 50 نه شپېته شي زړه یې خور شي، په دې سترګو شمکور شي. نو ما غوندې غریب ته که اشنا میټر په کور شي، سم مړې د ګور شي، بلکې د 50 نه شپېته شي زړه یې خور شي، په دې سترګو شمکور شي. نوې پیسې ورسره نه وي خرڅوي بیا خپله کډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه. اخري شعر دی، وی بجلی نی بل یې زیاتېږي، بجلی نی بل یې زیاتېږي، کله ډیم کله پړقېږي، اشنا دا به څه چل کېږي، په ګینټو ګینټو روکېږي. بجلی نی بل یې زیاتېږي، کله ډیم کله پړقېږي، اشنا دا به څه چل کېږي، په ګینټو ګینټو روکېږي. نو مین له ډېره غمه مین له ډېره غمه خپل دیوال ته وهي ډډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه. وی لږ د اکسین او اس ډي او نازه په ډډه وابډا وهه په بډه وابډا وهه په بډه. والسلام.